السلام علیکم. ډیر خلکو ته دا مسله وي چې کله هغې د شپې سملي ویده شي نو خپې دردونه شروع کړي. ګوره د خپې دردونه چې کوم دي دا یو اعصابي مسله ده او دې ته ویل کېږي ریسټلیس لیګ سینډروم. نو اعصابي چې کوم د چا مسلې وي اعصابي کمزوري وي نو هغې ته دا مسلې ډېرې خو د دې څه وجوهات هم دي. وجوهات ګورې تاسو ځان سره نوټ کړئ. په اول نمبر باندې دې چې کومه وجه ده هغه د کیلشیم ویټامین ډي ډیفیشنسي ده. یعنې کم بدن کې چې کیلشیم ویټامین ډي کم وي نو دا خلکو به د شپې خپې دردونه کوي. دغسې چې کوم خلکو میګنیشیم پوټاشیم بدن کې کم وي د هغې به خپې دردونه کوي. کم خلک چې اوبه ډېرې کمې څکي یعنې په بدن کې د اوبو کمی وي د هغې به خپې دردونه کوي. بل چې کوم خلکو ته آیرن ډیفیشنسي وي یعنې وینه ډېره زیاته کمه وي بدن کې د وینې ګردش یې بدن کې نه کېږي د هغې به خپې دردونه کوي. یا هغه خلک چې ډېر زیات ګرځي یا ډېر زیات ولاړ وي اکثر ځانه په کچن کې ډېر زیات ودرېږي یا سیکورټي ګارډ شولو یا داسې ډیوټي څوک کوي چې مسلسل ولاړه وي پکې یا مسلسل ګرځېدل وي پکې نو د هغې هم د شپې خپې دردونه کوي. دې نه علاوه یو 3 بیماریانې دي. کم خلک ته شوګر مسله وي ډایبیټک وي نو شوګر مریضانو به خپې دردونه کوي د شپې په وده کېدو ټایم کې. دغسې کم خلکو ته تایرايډ مسلې وي د هغې خپې دردونه کوي. کم خلکو ته د ګردو مسلې وي د ګردو څه بیماري وي ورته نو د هغې به خپې دردونه کوي. که چېرې الله دې نه کړي ستاسو د ګردو یا د شوګر مسله وي نو بیا خو تاسو له باقاعده علاج پکار دی. که چېرې ستاسو خپې د شپې ډېر زیات دردونه کوي او دا ویډیو تاسو ګورئ نو ټول نه اول خو به تاسو لاړ شئ ډاکټر له یا اسپتال له تاسو به شوګر چیک کوئ او د ګردو ټیسټونه به وکړئ. ګورئ که چېرې د شوګر او د ګردو ټیسټ تاسو صفا رالو هغې کې څه مسله وي ډاکټر تاسو وایي چې کلیر دي نو بیا ګورئ آیرن ډیفیشنسي لپاره آیرن سپلیمنټ هم استعمالولی شي. خوراک کې آیرن برابریږي. کم خلک روزانه لږ شان کلیجي خوري د څاروي د صحتمند څاروي ورسره پالکو ساګ خوري یا ډرای فروټ چې کوم دي شاړي شوله او کشمش شولو دا چې روزانه خوري نو د وینې کمی برابریږي. که د اوبو کمی نو ګوره اوس ګرمي داسې د اوبو طلب ډېر وي نارملي 8 ګیلاس اوبه کافي 40 غنټو کې اوبه ګرمۍ موسم دی تاسو دې نه سیوا هم څکلی شي. چې کله تاسو اوبو مقدار سیوا کوئ یا داسې خوراک کوئ چې هغې کې اوبو مقدار سیوا وي نو بیا هم ستاسو دردونه ختم شي. ویټامین ډي لپاره بهترین سورس نور دی نو 15 منټه نور کې کښېنئ د پنډو پورې خامخا کوشش کوئ تاسو خپې ښکاره کوئ دې سره ویټامین ډي ډېر زر حاصلیږي نو دغه مسله به دې سره ختمه شي. که د کیلشیم مسله وي روزانه 1 ګیلاس پی تاسو څکئ د کیلشیم مسله هم ختمه شي. که د میګنیشیم د پوټاشیم مسله وي نو کیلې روزانه خورئ ډرای فروټ خورئ انډې خوراک کوئ فش خورئ او بل پمکین سیډ چې ورته وایي د کدو زړني هغه تاسو روزانه استعمال کوئ نو میګنیشیم د پوټاشیم مسله هم انشاءالله ختمیږي. نو چې کله تاسو د ژوند په انداز کې تبدیلي راولئ ډېر زیات ودرېږئ نه ډېر زیات ګرځئ نه او بل لږ غوندې هلکه اکسرسایز کوئ ورزش کوئ نو دا مسلې به انشاءالله ختمې شي. بل دې لپاره میګنیشیم سپلیمنټ راځي هغه تاسو سټور نه واخلئ استعمال کوئ. ویټامین ډي کیلشیم هم راځي هغه هم تاسو استعمالولی شي. د آیرن سپلیمنټ راځي د آیرن دوایي راځي هغه هم تاسو استعمالولی شي. دا محفوظ وي عام سټور کې تاسو ته ملاویږي په خپله هم راغستلی شي. دې نه علاوه کوشش کوئ تاسو چې شپې سملئ نو د اوده کېدو نه مخکې په تړ اوبو کې داسې 15 منټو لپاره خپلې خپې ږدئ. 15 منټو لپاره تاسو په تړ اوبو کې خپې ږدئ ساتئ پکې نو هغې سره هم دا دردونه کلاریږي. دغسې د اوده کېدو نه مخکې د زیتونو په تیلو باندې مالش کوئ د خپو مساج کوئ هغې سره هم دا دردونه کلار شي. څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د کیلشیم خوراک د ویټامین ډي خوراک د میګنیشیم او د پوټاشیم خوراک ډېر زیات کړئ خپل خوراک کې مکس خوراکونه کوئ نو انشاءالله خپو دردونه هم کلار شي. یو احتیاط دی چې تاسو کله هم د خپو دردونو لپاره پین کلر دوايانې مه استعمالوئ. ګورئ دردونو دوايانې عرضي فایده ورکوي خو مستقل نقصان وي. نو د خپو دردونه یا د بدن دردونه چې یا وجوهات وي نو د خپو دردونه وجوهات تاسو ما ذکر وکړو چې زیاتر ویټامین منرل کمی وي د اوبو کمی وي یا زموږ د ژوند انداز صحیح نه وي. نو چې کله تاسو ژوند انداز کې تبدیلي راولئ خوراکونه صحیح کوئ او سپلیمنټ چې کوم راځي هغې موږ استعمال کړو انشاءالله د دردونه به قدرتي طور سره ختم شي. امید دی ویډیو به تاسو له فایده درکړي. که ویډیو مو خوښ شي خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.